د هیواد په کچه لویه ودانۍ افغان ملي ماڼۍ ودانیزې چارې بیا پیل شوې. د کابل ښار د دې مزنګ په سیمه کې د افغان ملي لویه او لوړپوړیزه ماڼۍ چې د یو لړ ستونزو له امله یې ودانیزې چارې درېدلې وې، یو ځل بیا یې د جوړېدلو کارونه پیل شول. مسؤلینو د دغه لویې بنسټیزې پروژې د کارونو د بیا پیلېدو د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې افغان ملي ماڼۍ د هیواد په کچه لویه ودانیزه پروژه ده چې تر راتلونکو 2 کلونو به یې د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په اساس کې به دا د افغانستان تر ټولو ستر تعمیر په اساس کې د دې تعمیر بنیادګذاري چې شوې ده د 20 منزلو لپاره شوې ده. 3 منزله تجارتي، باقي هر منزل کې باید 40 رهایشي واحدونه وي. نو د اوس مهال لپاره موږ یوازې 14 منزلو پورې پورته کوو. آینده کې ګورو کم مناسب پورته کوو، کم مناسب نه و همدونه کفایت کوو. د پروژې ټوله بودیجه تقریبا د 2 میلیارد افغانیو په حدود کې ده چې دا بودیجه د ملي بانک لخوا نه تمویل کیږي او دا پروژه به د انکشاف ملي شرکت لخوا نه تطبیق کیږي. د دغه لوړپوړیزې ودانۍ د جوړېدو چارې د ملي پراختیا شرکت پر مخ وړي چې یاد شرکت تر دې وړاندې هم د هیواد په کچه لویې بنسټیزې پروژې پلي کړي دي. موږ به په دغه پروژه کې ډېر زیار وباسو، ډېر کوشش به کوو چې دې چارې ښې سرته ورسیږي. دا یو ملي کار ده، دا داسې یو کار ده چې ډېر افغانان دلته پکې مصروفه کیږي. موږ ملي بانک چې څومره موږ ته توانایي د سرمایه‌ګذاري هغه کوو. زه خو په دې فکر یم چې دا به د امارت لومړۍ پروژې په دې سویه کابل په زړه کې چې ترسره کېږي. که دا پروژه کامیابه شوه دا به یو پیل انشاءالله د خیر پیل وي. د یادونې وړ ده چې د ملي پراختیا شرکت په ودانیزه برخه کې د هیواد په کچه سلګونه لویې او کوچنۍ پروژې تر کار لاندې نیولي چې 423 جوماتونه او د روغتونونو لپاره 102 انتظار خونې، د کورونا ناروغۍ روغتونونه، د کابل ښار د دارالامان اداري کمپلیکس، د سکوکو مطبعه، د بګرامیو ښارګوټي، سنایي غزنوي ښارګوټي، لاله ښارګوټي او په کابل کې د افغان ملي ماڼۍ د لویې پروژې د جوړېدو کارونه هم د یاد شرکت له لوري پر مخ وړل کیږي.